امونه نیک هیلې او احترامات. زه سلمان علي کاروان یم د شمالي اشنغر د کودینه کې دادو کلي نه. انګازي ټي وي دپاره یو نظم در سره شریکوم په دې هیله چې خوښ مو شي. نظم دی چې یو بل ته وایو چې مونږ ښه خلک یو خو مونږ د دې دور سپیره خلک یو. مونږ راپاسو وایو وخت ښه نه دی او څوک پکې وایي زمونږ بخت ښه نه دی. که وخت خراب وي دا به هم ثابت شي، که بخت خراب وي دا به هم ثابت شي. مونږه وړې وړې طبقې جوړې کړې، مونږه د خپل ځان نه فرقې جوړې کړې. مونږه د خپل ځان په خولو کې ډوب یو، مونږه د جهل په تیارو کې ډوب یو. د محبت نه لرې وتي خلک، مونږه نفرت ته غاړې وتي خلک. مونږ د یو بل په ترقۍ خفه یو، مونږ د هر چا په خوشحالۍ خفه یو. نورو قامونو تجربې وکړلې، مونږ نشې او تماشې وکړلې. مونږ د حرامو پیسو کار شروع کو، مونږ د پوډرو کاروبار شروع کو. مونږ د سمګلینګ هنرونه زده کړل، مونږ ټارګټ کلینګ او جنګونه زده کړل. مونږ له چرسو اډې ورانې نه کړې، مونږ ماڼۍ چرته ودانې نه کړې. مونږ د آیس په نشو اخته یو، مونږ څومره په لویو بدبختو اخته یو. مونږ د کتاب لرې وتي خلک، مونږ د نصاب لرې وتي خلک. مونږ جوماتونه په چاندو جوړو خو خپل کورونه به د سرو جوړو. مونږ کمرو مونږ سر په دې ورکوو، مونږ د خپل ځان نه فتوې ورکوو. په نه خبره به جنګونه کوو، مونږ په پیسو باندې مرګونه کوو. مونږ رشوت ته پسخېدلي خلک، مونږ په ورانه لار رتللي خلک. مونږ نیټې مونږ سودونه وکړل، مونږ څومره ظلم او ظلمونه وکړل. هر خواته جنګ، هر خواته کرکې شولې، زمونږ نه خپلې رشتې ورکې شولې. خدای راستي مونږ ناکام ونه کو، مونږ په غریبو خلکو پام ونه کو. مونږ ته دا نور مخلوق خیران پاتې دی چې دا د دې دور انسان پاتې دی. مونږ هیڅ غم د دې سامراج ونه کو، مونږ په ظلم احتجاج ونه کو. مونږ اتفاق، مونږ لښکر ونه کو، مونږ غوبل یا وشر ونه کو. مونږ چې دا په سمه غر ونه کو، مونږ د سرو ګلونو کر ونه کو. مونږ کې د مینې جذبې ختمې شولې، زمونږ د وینې جذبې ختمې شولې. مونږ کچه کچه حجرې ورانې کړې، مونږ د مینو ګلدرې ورانې کړې. مونږ ربافونه ستارونه ورک کړل، مونږ بلها د کار سیزونه ورک کړل. که مونږ د سرو ګلونو کر کړی وی، که مونږ لښکر په لر او بر کړی وی، په مونږ به ولې دا حملې کېدلې، په مونږ به ولې تجربې کېدلې. مونږ اواز د حق په ځای ونه کو، مونږ د ښکاریانو لاسنیوی ونه کو. مونږ د غرونو خوسۍ ووجلې، مونږ سیسۍ او زرکې وشړلې. مونږ د تنظرو جالې ورانې کړلې، مونږ بې جالو هاروګانې کړلې. مونږ د خپل وسه پورې هر څه وکړل. مونږ چې څه وکړل دا مو ښه ونه کړل. یو بل ته وایو چې مونږ ښه خلک یو خو مونږ د دې دور سپیره خلک یو. ته که په سمه لاره ځې سلمانه، در سره نه ځي څوک په دې سلمانه. که حقیقت ته غاړه ږدې سلمانه، نو ته به مرې او سر به خورې سلمانه، نو ته به مرې او سر به خورې سلمانه. ډېره زیاته